نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن زمونږ دا مجلس د ستاسو سوالونو جوابونو باره کې دی. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د قسم کفاره کې زه روجي نیسم نو دا به زه پرله پسې نیسم او که نه دې کې زه وقفه کولی شم. نو دې تفصیلی جواب هغه دا دی. الله جل شانه سورة المائده آیت نمبر 9 اتیایم کې ارشاد فرمائی: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إلى آخره. الله جل شانه په دې آیت کریمه کې د قسم قسمونه بیان فرمایلی دي او د هغې د کفارې بیان هم فرمایلی دي. قسم په 3 قسمه باندې دي. یو یمین غموس، دویم یمین لغوه، دریم یمین منعقده. یمین غموس دا هغه قسم دی چې یو انسان د تیرې شوي زمانې په یو کار باندې په دروغ قسم وکړي. ته پته وي چې زه په دروغ باندې قسم کوم، داسې قسم ته یمین غموس وایي. یمین معنا قسم او غموس د غمس نه دی. غمس غوپه وهل، دی په ګناه کې غوپه وهي چې د هغې د وجې نه به دی په جهنم کې بیا داخلیږي. الله جل شانه دې مونږ د دروغو قسمونو نه محفوظ وساتي. دروغ قسم خوړل دا لویه ګناه ده. په لویو ګناهونو کې دا شامله ده او د دې د وجې نه په دنیا کې رزق تنګیږي، په برزخ کې قبر تنګیږي او د قیامت په ورځ په حساب کتاب درنیږي، ډېر سختیږي. نو لہذا په دروغ باندې د الله پاک نوم وانخیستی شي. دویم قسم یمین لغوه ده. د دې 2 مطلب دي. یو مطلب یې دا دی چې زمانه ماضی د تیرې شوي زمانې په یو کار باندې انسان قسم وکړي او دې په خپل سوچ فکر کې په رښتیا باندې قسم کوي او حقیقت کې هغه دې په دروغو قسم وکړي، نو دا دې ته هم یمین لغوه وایي. په دې باندې دته څه ګناه او کفاره نشته. دویم مطلب یې دا دی چې یو انسان د عادت د وجې نه الفاظ د قسم استعمالي، کله وی والله، کله وی قرآن، چې کله یو قسم لفظ وی، کله بل قسم. بعض خلکو عادت وي، نو چونکې دې کې د قسم اراده نه وي نو لہذا دا هم لغو ګرځي، بې فایدې ګرځي. دې ته یمین لغوه وایي چې بغیر د ارادې نه د عادت د وجې نه الفاظ د قسم استعمال شي. دا هم یمین لغوه دي. په دې باندې کفاره هم نشته دی او ګناه هم پې نشته، خو دومره ده چې دا عادت ښه عادت نه دی، دا پرېښودل پکار دي، دا عادت ختمول پکار دي. دریم نمبر یمین منعقده دی چې انسان د راتلونکي زمانې په یو کار باندې قسم وکړي چې دا کار به زه کوم او بیا هغه کار ونه کړي، یا وایي چې زه به دا کار نه کوم او بیا هغه کار وکړي، نو دې ته یمین منعقده وایي. په دې کې به دې کفاره ورکوي. کفاره الله جل شانه په دې آیت کې بیان فرمایلی ده: فکفارته اطعام 10 مساکین. پس کفاره د قسم چې کوم دی 10 مسکینانو ته ډوډۍ ورکول دي. درمیانه قسم من اوسط ما تطعمون اهلیکم، درمیانه قسم ډوډۍ ورکول دي. خو یاد ساتئ دا ډوډۍ ورکول دا 2 وخته ډوډۍ ورکول دي چې د دې مقدار آسان الفاظو سره د صدقه فطر چې کوم مقدار دی، یعنی په باندې 2 کیلو وړو چې څه قیمت راځي هغه د یو مسکین 2 وخته ډوډۍ ده. بالفرض د هغې قیمت هغه 100 روپۍ راځي، نو د 10 مسکینانو 100 روپۍ شي. دی به 10 مسکینانو ته 100 روپۍ ورکړي، 100 روپۍ به هر یو مسکین ته ورکړي، نو د کفاره به هغه کفاره یمین د قسم کفاره به ادا شي. کله کله یو انسان پوښتنه کوي دا زه یو کس ته ورکولی شم که نشم ورکولی؟ نو جواب یې دا دی چې دی یو کس ته په یو ورځ باندې نشي ورکولی. البته که دی یو کس ته ورکول غواړي نو روزانه صرف 100 روپۍ به ورکوي، نو 10 ورځې چې بیا 100 روپۍ ورکړي نو د کفاره به پوره بشي.
دویم قسم الله جل شانو فرمایي کسوتهم که دې ډوډۍ ورکول نه غواړي جوړه جامه په دغه عرف دغه زمانه کې چې یو جوړه جامه سنګوي لسو مسکینانو ته به لس جوړه جامې ورکړي او تحریر رقبه یا دی وی چې زه جوړه جامې هم نشم ورکولی دی به غلام آزاد خو غلامان په دې زمانه کې شته دي نه نو الله پاک د دې حل هم فرمایلی فمن لم یجد فصیام 3 ایام څوک چې وس نه لري نو دی به بیا 3 ورځې روجي ونیسي خو یاد ساتئ چې دا 3 ورځې روجي چې دی نیسي نو دا به دی پرله پسې ونیسي د ابی بن کعب او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما قرات مطابق 3 ایام متتابعات دا متتابعات ټکی وسره شته دي نو لہذا دی و دا 3 روزي دا بدی پر لپسې باندې نیسی کمنس کې وقفه راوستلا نو د دا روزي نه ادا کیږي دې سره یو بل اهم مسله چې دا 3 روزي پر لپسې دا صرف د هغه انسان د پاره دی چې هغه غریب وي هغه لس مسکینانو ته نه ډوډۍ ورکولی شي نه جوړه جامه ورکولی شي نه غلام آزادولی شي نو چې وس نه لري نو هله به دی چې کوم دی 3 روزي پر لپسې ونیسي که یو کس چې کوم دی هغه وس لري او هغه پر لپسې 3 روزي هم ونیولې نو د هغه کفاره نه ده ادا شوې ځکه چې د هغه کفاره چې کله دی وس لري نو هغه 3 روزي نیول نه دي هغه لسو مسکینانو ته ډوډۍ ورکول دي یا لسو مسکینانو ته جوړه جامه ورکول دي یا یو غلام آزادول دي نو لہذا د قسم کفاره کې 3 ورځې روزي پر لپسې نیول د هغه کس دپاره چې هغه غریب کس وي نو لہذا دی به 3 ورځې روزي پر لپسې ونیسي تاسو څه قسم دغه حساب مسایل وي نو هغه زموږ نه پوښتنه کولی شئ مونږ په هر هفته کې یو مجلس ستاسو د سوالونو جوابونو دپاره مقرر کړی دی تاسو ته به انشاءالله د هر سوال جواب تفصیلی ملاویږي مدلل به ملاویږي نو چې کوم رور سوال کول غواړي نو موږ په ډسکرپشن کې خپل رابطي نمبر هم ورکو هغه به واتساپ کولی شي خپل سوال او یا ایمیل کولی شي د ایمیل هغه ټول اډرس وغیره به موږ په خپل ډسکرپشن کې ولیکو نو ستاسو چې کوم سوالونه دي د هغې به انشاءالله تاسو ته تفصیلي او مدلل جواب ملاویږي الله جل شانه دې موږ ټولو ته په پوره دین باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین